د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه دوستانو ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. زه هجرت الله عمري یو ځل بیا د 11 ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس برخه کې تاسو سره همکار یم. دوستانو د تیر درس په ادامه چې د موږ او د تاسې د بحث وړ موضوع د فصل لنډیز و، د وخت د کمبود له مجې موږ او تاسې ونه کړی شو چې درس مکمل کړو. راځو دوستانو په دریمه جلسه کې د وی ټي په ګراف باندې بحث کوو چې د وی ټي ګراف څه شی دی. د وی ټي ګراف د ټي او وی د ټولو هغه مرتبو جوړو سیټ چې د وی مساوي په اف ټي په معادله کې سیټ وکړي دوستانو د څه شي په نوم باندې یادیږي؟ د سرعت زمان د ګراف په نوم باندې یادیږي. په دغه ګراف کې هم عمودي محور د تابع لپاره ټاکل کیږي. تابع دوستانو وی دا د متر پر سکند په واحد سره اندازه کیږي. کیدای شي واحدات نور هم نظر محاسبې ته انتخاب شي. همدارنګه ټي په سکند باندې دا چې موږ تاسې اصلي واحد د وخت سکند ده، اصلي واحد انتخابو. نور کیدای شي بیا نظر محاسباتو ته تغییر و تبدیل شي. تابع متحول، تابع آزاده متحول د افقي محور پر مخ باندې. که چیرته دوستانو دا د یو متحرک ګراف اوسیږي، د یو متحرک د حرکات د وی ټي ګراف اوسیږي، که چیرته د ټي یو په لحظه کې سرعت وی یو اوسیږي، که چیرته د ټي دوه په لحظه کې سرعت وی دوه اوسیږي دوستانو. سرعت څه شی اوسیږي؟ وی دوه. د ټي دوه او ټي یو په زماني انټروال کې کولی شو د سرعت تغییرات محاسبه کو، کولی شو متوسط تعجیل تینه محاسبه کو، او په همدې ترتیب سره د دغه ګراف نه په ګټه اخیستلو سره په یو مشخصه لحظه کې کولی شو د جسم سرعت محاسبه کو. اوس دوستانو که چیرته د A او B د A او B دوه ټکي اوسیږي، دوه ټکي هغه قاطع چې دا دوه ټکي سره نښلوي، د دې میل په حقیقت کې د A او B د ټکو ترمنځ د متحرک د پاره څه شی ده دوستانو؟ متوسط تعجیل. او د AX یا د لحظوي تعجیل لپاره مثلا د C په ټکي کې واړو لحظوي تعجیل پیدا کو. په حقیقت کې لحظوي تعجیل د هغه مماس میل ده چې د C په ټکي کې د وی ټي په ګراف باندې رسمیږي. ښه دوستانو لنډ معلومات مو د وی ټي د ګراف په هکله باندې ترلاسه کړل. اوس بله موضوع چې موږ تاسې پې باندې بحث کوو هغه متشابه حرکت ده. څه ډول حرکت ده دوستانو؟ متشابه یا یو ډوله حرکت ده. په دغه حرکت کې سرعت ثابت ده، سرعت ثابت ده. سرعت چې کله ثابت شو تعجیل باید څه شي؟ تعجیل باید مساوي په صفر شي، ځکه تغییرات د سرعت نشته. او کله چې تغییرات د سرعت واقع نشي په دې صورت کې بیا موږ تاسو وایي چې تعجیل صفر ده. همدارنګه لحظوي سرعت مساوي ده، لحظوي سرعت مساوي ده متوسط سرعت سره. او د ایکس ټي ګراف یو مستقیم خط ده. همدا ډول په دغه ډول حرکت کې د سرعت ویکتور موازی ده د تغییر د موقعیت د ویکتور سره. دوستانو د حرکت د معادلې لپاره موږ تاسې دوه حالته په نظر کې نیسو. د حرکت معادله دوه حالته دي. x مساوي ده د x صفر جمع وی ټي، او x مساوي ده د v ضرب د ټي. v ضرب د ټي هغه محال ده چې x صفر مساوي په صفر، یعنی متحرک د مبدا څخه په حرکت پیل کړی وي. دې حالت کې که غواړو چې معادله د x ټي رسم کو، ګراف د x ټي رسم کو، نو د x ټي ګراف به په دې شکل وي. که دا x صفر اوسیږي دوستانو متوجه اوسئ، x صفر x مساوي په وی ټي ګراف دا شکل غوره کوي. او که چیرته معادله د x مساوي په وی ټي په شکل کې وي ګراف به دا شکل ځان ته غوره کوي. دا و دوستانو د یو ډوله یا متشابه حرکت په هکله باندې معلومات. اوس راځو د ثابت شتاب لرونکی مستقیم الخط حرکت موږ تاسې پې باندې بحث وکړو چې د ثابت شتاب لرونکی مستقیم الخط حرکت کوم حرکت ده؟
د سرعت تغییرات پکې شته. تعجیل هم لري. ولې؟ تعجیل ثابت ده. په ټولو ټکو کې تعجیل ثابت ده. A کانسټنټ ده. صحیح ده. تعجیل ثابت شو. تعجیل څه ډول شو؟ ثابت. یعنی لحظوي سرعت، لحظوي تعجیل مساوي ده متوسط تعجیل سره. دا د متوسط تعجیل سره مساوي شو. کولای شو چې په دې صورت کې متوسط سرعت د v جمع v صفر پر 2 د اړیکې څخه هم لاسته راوړو. اوس راځو دوستانو د سرعت معادله، د حرکت معادله او همدارنګه د زمان پرته هغه معادله لیکو چې د هغې په واسطه موږ او تاسې کولی شو چې د دې حرکت مسایل حل کړو. سمه ده دوستانو. راځو د سرعت معادله یې لیکو. v مساوي ده د v صفر جمع at. د حرکت معادله x مساوي ده x صفر جمع v صفر t جمع 1/2 at مربع. at مربع. اوس راځو د سرعت معادله بدون د زمانه چې د پیدا کولو په طریقه باندې غږېدلي وو. ویلي مو چې v مربع منفي v صفر مربع مساوي ده د 2a ضرب د دلتا x سره. دا درې مهمه معادلې دي دوستانو په دې حرکت کې چې موږ او تاسې په باندې بحث وکړو. اوس راځو اخره موضوع چې موږ او تاسې په هغې باندې بحث کړی و، هغه دوستانو آزاد سقوط و. څه ډول سقوط و؟ آزاد سقوط. ومویل چې د یو بعدي مستقیم د ثابت شتاب لرونکي مستقیم الخط حرکت یوه طبیعي بیلګه ده. یوه طبیعي بیلګه ده. یعنی دلته هم حرکت تنها د وای د محور پر مخ باندې ترسره کیږي. حرکت تنها د جی د تعجیل سره چې قیمت تقریبا 10 متر پر سکند مربع و ترسره کیده. فقط دوستانو وی مساوی ده د وی صفر جمع ایټي. د حرکت معادلې دي مشکل نه لري. یوازې ا په چی شي تبدیل کا؟ په جی. او چیرته چې x لیده دوستانو x په تبدیلایي په چی شي باندې؟ په وای باندې، ځکه د عمودي محور پر مخ ترسره کیږي. نو راځو دا چې اولیه سرعت پکې موږ او تاسې ویلي ول چې که چیرته صفر واوسېږي نو v مساوي په ایټي شکل یې غوره کوو. دلته لیکلی شو چې v مساوي ده د a په ځای gt. v مساوي ده د gt. همدارنګه ویلي مول چې x مساوي ده د x صفر جمع v صفر t جمع 1/2 ایټي مربع. ایټي مربع. وی صفر هم که صفر شي x صفر هم صفر پام کې ونیسو. x په وای بدل کو نو وای به مساوي شي ده څو سره؟ د حرکت معادله. وای مساوي ده د 1/2 ایټي مربع په ځای جی ټي مربع. په پام کې ونیسه جی ټي مربع. یوې د سرعت معادله او یوې د حرکت معادله. او همدارنګه څرنګه چې موږ او تاسو دوستانو ویلو چې v مربع منفي v صفر مربع مساوي ده د 2a دلتا x سره. دلتا x به په دلتا وای تبدیل کې، a به په چی شي تبدیل کې؟ په جی تبدیل کې. وی صفر که چیرته صفر اوسېږي نو ویلی شو چې وی مربع مساوي ده د 2 برابره د a په ځای 2g دلتا x په ځای y. صحیح ده؟ په پایله کې به سرعت یا v مساوي شي د جذر د 2gy 2gy سره. جذر د 2gy سره. دا هغه معادلې دي چې د مکتب کتاب کې په دې باندې بحث شوی و دوستانو. دا و د فصل خلاصه. تر راتلونکي درس پورې دوستانو چې هغه د تمرین حل ده، هغه مسایل چې موږ او تاسې اوس په دې 3 جلسو کې په هغې باندې بحث وکړه دوستانو، یعنی خلاصه مو کړه درته. د تاسو د کورنۍ دندې په ډول باندې دا وظیفه ده، دا هم دنده ده. هغه موضوعات چې تاسو دلته ولیدل، هغه فورمولونه چې په تخته مې درته ولیکل، هغه دوستانو زده کوئ تر څو پورې چې په راتلونکي فصل د تمرین په حل کې د تاسو سره مرسته وکړي. تر بیا د خدای په امان ښې چارې ښه وخت ولرئ.